او دا هم یو سپورتي خبر. افغان نابینا لوبغاړي د لامبو وهلو سیالۍ کې دریم ځای خپل کړ. د لامبو وهلو دغه سیالي تېره شپه د انګلستان په لندن ښار کې ترسره شوه چې 100 لامبو وهونکو پکې ګډون کړی و. افغان لوبغاړي ولي محمد نوري د لامبو وهنې په دې سیالۍ کې 50 متره واټن په 9.50 ثانیو کې وواهه او دریم مقام یې خپل کړ. ولي محمد نوري یوازینی نابینا لامبو وهونکی و چې د خپل مډال ترڅنګ یو افتخاري مډال هم ترلاسه کړ. ځان ته دریم مقام خپل کړ. لوبه مې ډېره سخته وه. د الله په نصرت د افغانانو د دعاو په برکت نن بیا د 100 لوبغاړو په قد کې مې ځان ته دریم مقام خپل کړ. ټول افغانستان ته دې مبارک وي. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.